السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دا ویډیو کې به تاسو دروخه ما تاسو څنګه کولای شئ په خپل فیسبوک آی ډي کې هغه ټول فرند ریکویسټونه معلوم کړئ کوم تاسو به نور کسانو ته ورلېږلي وي. او دوستانو که چیرې تاسو مخته ډیر کسانو ته په خپل فیسبوک آی ډي کې فرند ریکویسټونه ورلېږلي وي او تاسو غواړئ چې هغه معلوم کړئ تاسو چا ته فرند ریکویسټونه ورلېږلي دي او چا تر دا اوسه اکسپټ کړي نه دي، نو بیا تاسو په اسانۍ سره هغه کینسلولای هم شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ یا ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دې طریقې چې فایده واخلي. نو نور وخت نه اخلم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ. کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو په دا کونج کې درې لاینې دي، سمپل په دې اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه اپشن باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو لاندې راسي، لاندې ګور لمږ سره اپشن دی فرندز په نامه باندې، په دغه فرندز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په فرندز باندې کلیک وکړئ دلته ګور فرند ریکویسټونه تاسو ته راړوي، تاسو ته چا فرند ریکویسټونه درلېږلي دي. نو ګور په دا کونج کې سی آل لیکلی دی، سمپل په دغه سی آل باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په سی آل باندې کلیک وکړئ ګور په دا کونج کې درې ډاټه دي، سمپل په دغه درې ډاټه باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه درې ډاټه باندې کلیک وکړئ ګوره لاندې لمږ سره یو اپشن دی ویو سینډ ریکویسټس په نامه باندې، په دغه ویو سینډ ریکویسټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو ته هغه ټول کسان راواړوي چاته تاسو مخته په خپل فیسبوک آی ډي کې فرند ریکویسټونه ورلېږلي وو. ګوره دلته ټیم هم ورته لیکلی دی، مثال دغه کس ته 5 ویک ډبل معنی ویک یعنی 15 هفتې مخته تا دغه کس ته ریکویسټ ورلېږلی، بیا کوم چیرې کینسل کوئ ګوره دلته تاسو کینسل کولی هم شئ. دغه رقم ګوره پورته لیکلی دی 75 سنټ ریکویسټ یعنی تاسو 15 فرند ریکویسټونه و کسانو ته ورلېږلي دي. نو دا هغه ټول کسان دي چاته ستاسو فرند ریکویسټونه ورلېږلي وو. نو دوستان دلته به تاسو کینسل کولی هم شئ، کوم کینسل کوئ سمپل په کینسل بټن باندې تاسو کلیک وکړئ نو هغه فرند ریکویسټ به کینسل کېږي. نو دوستانو د دغه کوچنۍ طریقې په ذریعه سره تاسو کولی شئ چې هغه ټول فرند ریکویسټونه معلوم کړئ کوم ستاسو په خپل فیسبوک آی ډي کې و کسانو ته ورلېږلي وو. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.